د افغانستان هوایي ځواک پیلوټان یې د پخواني شوروي د وخت پر پاتې تخنیکي میراث کار کوي او په داسې حال کې چې د افسانوي هایند MI-15 ډوله الوتکې چې د تخنیکي نوم دی پروازونه کوي د چیکي روزونکو سره د کار پر وخت له ماتې ګوډې روسۍ ژبې هم استفاده کوي. د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د وخت میراث اوس د هلیکوپټرو د هغو چیکي روزونکو لاسته ورغلی دی چې د پروازونو د ماموریت په وخت د افغان هوایي قوا له پیلوټانو سره په روسي ژبه خبره کوي. پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې مجاهدینو به ورته د شیطان څرخ ویل، خو د دې MI-15 ډوله جنګي هلیکوپټرو پیلوټي نن د افغان هوایي ځواک کوي. د MI-15 ډوله هلیکوپټرو د افغانستان په اوسني حالت کې ډیر مهم رول لوبولی. کله چې به موږ د کورنۍ جګړې په وخت کې په MI-15 ډوله هلیکوپټر کې پرواز کوو، موږ به مثبت نتیجې ترلاسه کولې. MI-15 ډوله هلیکوپټر مو په خپل ټولو ماموریتونو کې درلودې. موږ به په عملیاتو او د قطرونو په ساتلو کې استعمالولې. هغه وخت دا ډیرې موثرې وي او همدا وجه ده چې افغانستان باید د MI-15 ډوله هلیکوپټرې ولري. پخواني شوروي اتحاد دا هلیکوپټرې په ځانګړې توګه د افغانستان د لوړې ارتفاع او سختې اراضۍ په نظر کې نیولو سره جوړې کړي دي چې هم د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ او هم د ترانسپورت لپاره وکارول شي. د کورنۍ جګړې په وخت کې یو شمېر دغو پیلوټانو د حکومت او یو شمېر یې د طالبانو په پلوي جګړه کړې ده، خو نن ټول یو ځای کار کوي او د چک جمهوریت روزونکي هم ورسره دي ترڅو افغان پیلوټانو ته د نوو پروازونو تکتیک او د پرواز تخنیکی پلانونو په ښودلو کې ورسره کومک وکړي. خو دا هلیکوپټر استهلاک ته نږدې شوي دي، په دې معنی چې د دې پخوانیو الوتکو ځای به ډیر زر ارزان بیه ډیرې موثرې سپکې حمایوي الوتکې ونیسي. د امریکا په هوایي ځواک کې ډګروال جان ویلبرن وایي نوې ثابت څرخ لرونکې الوتکې به افغان هوایي ځواک ته د انتقالاتو په وخت لوړ قابلیت ورکړي. سپکې الوتکې به د دې وړتیا ولري چې د استخباراتي څارنې او اکتشاف وړتیا ترڅنګ تحرکي قابلیت هم ولري. نو دا به د افغان هوایي ځواک هغه قابلیت لا ورزیات کړي چې وبې لري. کېدای شي چې کان د روزونکو په موقف کې اوسي، خو هغه څه چې د کابل په غرونو کې د دې ازمایشي پروازونو له آمادګیو څخه څرګندېږي دا دي چې افغانان همغومره نورو ته ورزده کولی شي څومره چې یې پخپله زده کوي. موږ باید هغوی ته دا ونه ښیو چې څنګه پرواز وکړي. ځینې وخت موږ له هغوی نه زده کړه کوو، ځکه زموږ لپاره دا یو چلنج دی چې د داسې آب و هوا او لوړو غرونو درلودونکي هیواد کې الوتنه کوو او موږ له دوی څخه هم زده کړه کوو. د پخواني شوروي اتحاد بل میراث شریکه ژبه ده. د مخابراتي تماس په وخت کې عمله په روسي ژبه مکالمه کوي او ترجمان ته هیڅ ضرورت نه لري. د افغان هوایي ځواک د پاره د ثابتو او څرخي الوتکو د روزنې دا روان بهیر به تر 2019 کال پورې دوام وکړي. په دې کې به نوي او زاړه پیلوټان ګوري چې وکړی شي پیاده قوا د پاره د همکارۍ جوګه شي. د دوی روزونکي وایي د عمومي قمندانۍ د سمې سوق او ادارې په صورت کې به دوی ژر چمتو شي. دوی ډیر مجرب عسکر دي، دوی ډیر مجرب هوایي ځواک دی. نو که چیرته د قمندانۍ لخوا ورسره قوي ملاتړ وسی، دوی به عملیاتو ته تیار شي.